روت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أشار الله عليه بالمدينة وخلق وما بقي من خمس خيبرها. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك فهاجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي رضي الله تعالى عنه ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. وكان لعلي رضي الله تعالى عنه من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استذكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن يأتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية ليخبر عمر رضي الله تعالى عنه. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عصيتهم أن يفعلوه لي والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي رضي الله تعالى عنه فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا صرفه الله إليك ولكنك استبدلت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيبا حتى فاضت عين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا سمعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما موعدك العشية للبيع. فلما صلى أبو بكر الظهر ركع على المنبر وتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي رضي الله تعالى عنه فعزم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحكم على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا واستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أسدت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين رجع الأمر بالمعروف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حلمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر عن كلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولما فتحت خيبر كنا ألا نشبع من التمر. وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما شدنا حتى فتحنا خيبر. د خیبر دی واقعي سلسله شروع وا دغه ځای ته خبر را رسیدلې. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې د نن نیم څه ځایونه چې د فای حیثیت درلود د رعب نه کفار یهود تسلیم شو. یو ته خو فای ویل کېږي فای خو ټول د په اختیار کې و او د خیبر د خمس څه جایدادونه چې درلود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر شو. حضرت بی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها څوک ورولېګل د خپل قبلګاه مبارک د میراث د حق مطالبه کوي چې د خپل قبلګاه صاحب نه چا کوم جایدادونه پاتې دي ماته په هغه کې د میراث حق راک. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ته حدیث ویلې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ما اوریدلې دي چې د موږ انبیاو نه شای په میراث نه پاتې کیږي. موږ چې کوم شای پرېښی د هغه ټول صدقه د ټول امت لپاره. دلته بلند اول دغه حکمت ذکر کو. یو دا چې نبی علیه السلام د پلار حیثیت لري د امت لپاره. د پلار په اولاد دنیا کې ټول اولاد شریک کيو یو د دغه لپاره. دوم الله تعالی د رسول الله شان ساتي. ګوره د هر نبی حالاتو ته چې ګورو که موږ تاسې ترجمې کړي دي نه مې سپارې شاوخوا دا چې ګورو
قل لا اسالکم علیه اجر. هر نبی چې قوم ته دعوت ورکي اول دغه اعلان مسره کې قل لا اسالکم علیه اجر. زه ګورې د تاسو نه تنخواه نه غواړم چې څوک دا بدګماني ونه کړي چې دا دومره خواري چې دی کوي د ځان دپاره یې کوي چې څه روپۍ راته پیدا شي. یو دوم په انبیاو خدای زکات ناروا کړی د دې دپاره چې دا د زکات ترغیب چې خلکو ته ورکوي چې دا بدګماني نه شي چې خلک وایي چې دا د ځان دپاره غواړي. دریم دا چې حضرت پیغمبر علیه السلام محبوب و د ټوله دنیا. مخکې مو چې خبره وکړه شمایل شریف کې نو هر چا به تحفې راوړې ده ته دا ځای یاد لرئ وایي هر چا به تحفې زکات خو یې نه ورکوه تحفې راوړې ده ته. خو اوس دا چې تحفې ډېرې شي او دغه قریبان په دې پوه وي چې دی که د دنیا نه لاړ دا به موږ ته په میراث پاتې کېږي. کله خو به د هغو سره د مسکنت په وخت کې تلیوار سوچ پیدا شي چې زر مړ وای چې د دنیا موږ ته راپاتې وای. کله به خلکو ته دا بدګماني وي چې دی مړ شي دا د ده دنیا په قریبانو تقسیم شي بیا به خلک وایي چې دا نبوت خو یو د معاش دپاره د خپل اولادې د یو بهترین بندوبست ته چې نبوت کار کوي د ګورې د اولادې دومره دنیا ده چې لمسی کړوسی به بیا نه کې ختم دومره دنیا ورته پاتې شوه چې دا منصب د نبوت باندې بیا دا دغه بدګماني نشي پیدا. نو الله تعالی زکات هم ختم منې کو خو دا چې میراث هم د ده نه څوک نه پاتې شی نه پاتې کېږي. نو نه به قریب د ده د مرګ تمناوي کوي نه به خلک وایي چې دا نبوت خو یو د کاروبار یو بهترینه لیار ده. نبوت د باوجه نه خاندان ته ګوري دومره سرمایه پیدا کېږي د دغه ټولو عیبونه چې پاک شي. که علما خدای نه خسته پیران خدای نه خسته د خپل علم خپل پیري د دنیا ذریعه وګرځوي دغه ځای به خامخا پیدا کېږي که به نه پیدا کېږي چې دی د دنیا ذریعه وګرځوي نو خلک به خامخا څه خبر خو پسې کي به هر تقدیر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ما ته راورېدلي چې موږ نه شی په میراث نه پاتې کېږي. دې ته قناعت په حدیث ورکړه شو چې میراث برخه نشته. او زه به هغه خدمت کې کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ازواج مطهراتو نه بلکې بني هاشم او بني عبدالمطلب چې پرون مو ویلي وه بني هاشم او بني مطلب خو دغو ټولو باندې تقسیمول زه به په هغه طریقه باندې په دا ټول خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیموم. اول به اصلي حقیقت بیان کو. حضرت فاطمه چې په دغه پوه شوه چې میراث مې برخه نشته خو قناعت وشو د میراث مطالبه نه وه. بیا دا مطالبه چې دا د تقسیم وظیفه موږ ته راکړه ځکه د اهل بیتو په حوایجو موږ ښه خبر یو لکه دغه اوږد بحث مخکې مې درته ویلي و د حضرت عباس او حضرت علي هغه دغه مطالبه وه چې موږ خاندان ته بیا د تقسیم اختیار راکړه. صدیق اکبر د دغه نه مې انکار وکړ. اوس د دغه نه انکار ولې وکړ؟ صدیق اکبر خیال داو که زه دا شی د تقسیم د تولی په لحاظ دی ته ورکم چې تاسې د خپل قریبانو باندې تقسیموئ سرپرستی دی ته ورکم خو د باندې نور خلک به دا خیال کوي چې د رسول الله میراث دی ته ورکم. دی هم په خپل اجتهاد کې په حق د دوی دا خیال و چې د اهل بیتو په حاجتو موږ خبر یو دی هم په خپل ځان په خپله مطالبه کې حق ورته لیدی کېده ځکه هغه خفګانو ګیلوی ځایونه هم ځکه پکې راغلي خو لیکن رجحان د صدیق اکبر اجتهاد ده. صدیق اکبر ورنکو تقسیم هم ورنکو. حضرت عمر صاحب دور راغی 2 کاله د حضرت عمر صاحب په دور کې تقسیم حضرت عمر صاحب کوه. دنیا ته دا واضح شو چې د نبی میراث په میراث مال په میراث نه پاتې کیږي. پس ته چې حضرت علی حضرت عباس رضی الله عنهما دغه تصرف مطالبه وکړه بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په وعده اخیستلو چې ضامن به الله وي چې بیا به هغه پوښتنه درنه کوي چې په دغه طریقه به تقسیم کوی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوه لکه صدیق اکبر چې کوه لکه داما چې کوه سید د تقسیم کار دي تاسو. اوس مصلحت راغی د میراث خبره د ذهن ووته چې خلک دا ګمان نه کوي
خو چې کله بیا یغو بیا مطالبه وکړه چې اوس دا مشترک تقسیم هم د دواړو ذمواري منځ رانیمه که ما ته خپله حصاره معلومه که چې دغه ځای اختیار دی تا د بل ته خپل ځای ور معلوم که چې دغه ځای لکه مثلا د بني نظیرو اختیار دی حضرت علي صاحب د خیبر د حضرت عباس صاحب یا بالعکس دغه نه بیرته بیا انکار وکړه چې دا خو بیرته بیا تقسیم جوړیږي اوس حضرت ابوبکر صدیق نه حضرت فاطمه الزهرا مطالبه وکړه حضرت صدیق اکبر قناعت ورکو دې چې بیا دا ویلې یا دا چې دې خیال دا و اول چې سره زر او سپین زر به په میراث نه یم ځکه خو به وي غیر منقولي خو چې هغه د حدیث مطلق ورته ویل دا پوه شوه بیا د تصرف مطالبه وکړه هغه چې نه کړه ور په هغه لږ خفه شوه خو تاریخ لیکي چې صدیق اکبر بیا ورته ویل یا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خير لي في عيش وانت ساخطه عليها وانت بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اما په دغه ژوند کې څه خیر وي چې ته د رسول الله لور د مانه خپه زه دغه ژوند څه غواړم تر څو پورې صدیق اکبر ترجیح نشو چې دا راضي شو ورسره اصل حقیقت دا ده اوس نو راشو تصرفاتو ته د شیعاګانو خبره ده عبارت کې ویو صدیق اکبر جواب ورکړ چې نبی علیہ السلام ویل دی لانو رسول او تصرف په یغه ترتیب باندې کوم عمل په یغه ترتیب باندې کوم حضرت فاطمه ته دا شای ور نکړه اوس دغه عبارت نه خبر را خرابه ده فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ظاهر معنا چې دا څوک خلق تر اخلي لکه شیعاګان لاندې نقطه د غضبت وسره د فوجدت فاطمه تو په غضب شو حضرت فاطمه په صدیق اکبر باندې دسه خپه شو فهجرته پرې هجران خبره ورسره باندې کړې د صدیق اکبر سره تر مرګ پورې او د نبی علیہ السلام نه بعد تر شپږ میاشتو ژوندې و شپږ میاشتې به د صدیق اکبر سره خبرې نه دي کړې دا ذاتی شیعاګانو دغه خبره ته زور چې وګوره د اهل بیت سره جفا ده د اهل بیت ناراضه کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور خپه کول دي هغه محروم کړه حق نه ورکوه دا وګړي کیسې شروع کړي موږ ویایو چې دغه لفظ دغه معنا نه ده فوجدت فاطمه وجد لکه غضب ته چې ویل کېږي وجد غم ته ویل کېږي خپه شو حضرت بی فاطمه غمجنه شوه په چې غمجنه شوه په دغه مطالبه باندې صدیق اکبر چې په حدیث کې رسول الله ویلي دي چې موږ نشي په میراث نه پاتې کېږي دا ما څنګه نه حق مطالبه وکړه په دا خپل مطالبه غمجنه شوه چې د رسول الله لور یم او ماته شریعه حکم ماته نو معلومانه مطالبه وشوه که څوک وي چې دغه معنی کې بیا د وروسته څنګه وسره لګېږي په هجرته فلم تو کلمه شان مشا کشمیری سی بی د هجرته ضمیر راجع چاته ده صدیق اکبر ته ده که مطالبه ته ده طلب ته ده دا طلب بیا پرېښی تر مرګه بیا دا طلب ونه کړه خبره خلاصه شوه که نه مشکل نشته خو قناعت راغی حدیث ورته ویلې دا په د خپله پښتنه پښیمانه شوه خفه شوه بیا دا طلب تر مرګه پورې شپږ میاشتې بعد تر شپږو میاشتو پورې بیا دې طلب نه ده کړی خو وروسته بیا چې دا مړه شوه میړه یې حضرت علي صاحب دفن کړه صدیق اکبر بالکل په خبر نه کو په جنازه ورته حضرت علي صاحب په خپله وکړه دلته بیا خبره غلط حضرت بیبي فاطمه الزهرا چې مریضه وه دا شپږ میاشتې د حضرت علي صاحب بل واده و لویه لور یې وه چې د کور خدمت کوي د دې د بیمارۍ د شپو خدمت چا کوه د صدیق اکبر بیبي حضرت اسماء بنت عمیس چې حضرت جعفر شهید شو هغه ښځې بیا ده وکړه دغه حضرت اسماء بنت عمیس د حضرت فاطمه د کور خدمت دغه کوه د صدیق اکبر به خپله ښځه روزانه ورلېږله د دې د کور خدمت ټول هغه کوه لکه حضرت علي صاحب چې د په خدمت کې و د صدیق اکبر بیبي مبارک هم د په خدمت کې وه ښه چې دا شپږ میاشتې هغې خدمت کو
چې کله دا وفات شو حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها حضرت اسماء لاړه کور ته صدیق اکبر ته حال ویلې بیا دووري خبر ته ضرورت و چې خبر ورولېږي چې ما بیبي وفات شو راشه جنازې ته فلم یازن خو ضرورت نه و ولې بیا چې سړی ولېږو خو ښځه د کور ورغله حتی غسل حضرت اسماء ورکړه حضرت علی صاحب اوبه ورکولې حضرت اسماء غسل د نبی د صدیق اکبر بیبي مبارکه حضرت فاطمه ته غسل یې ورکړه او دا شپږ میاشتې ابن سعد لیکي چې حضرت علی کرم الله وجهه په دا 15 وخت لمانځه ته چې راووت چې لمونځ به خلاص شو صدیق اکبر حضرت عمر به جوړه ورته ولاړ و د حضرت فاطمه پوښتنه به روزانه تر کړه چې نن څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور دا شپږ میاشتې د هر لمانځه په ټیم د پوښتنه تر کړه بیا د ماښام په وخت کې دا وفات شوه دې توصیه هم دا وکړه چې جنازه به مې په شپه کې کوي او دا په کفن برسیره چې دا نن سبا په زنانو رواج د پرده اچي بله دام اول وصیت دی و دغه نه مخکې رواج نه و نو عاش چې ما په کفن به برسیره په کټ باندې بل ټوکری اچوي دومره د ستر اهتمام ورسره چې څوک مې په مړونې مقامت ونه ویني چې دا د وجود نه غټه وککن کوي چې دا کفن کې خو انداز معلومیږي خو چې غټه کمبله شی په واچې دا انداز هم بیا ورکېږي چې دا هم څوک ونه ویني اوس نو دا چې بیا وی چې حضرت علي صاحب جنازه په وکړه دا ځای بیا غلط ده لیکي چې وایي ماښام چې د جنازې د مرګ خبره حضرت صدیق اکبر ته حضرت اسماء وروړه چې هغه وفات شوه صدیق اکبر حضرت عمر حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهم څلور سره ورغله جنازې ته چې کله جنازه راوایسته حضرت علی کرم الله وجهه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې جنازه ته وک هغه ورته زی جنازه وکم ته موجود یې خو وارث یې دورته نه قسم د چته به کې جنازه هم صدیق اکبر وکړه او عقلنا عقلم دا وی چې جنازه یې کړې ولی وای دی بانی هاشم خصوصا دا مزاج وو چې د دې د قریبانو جنازه د وخت امیر وکي په دغه کې خو یو لوی د فخر او د سعادت ځای ده چې ټول تاریخ دې ته وایو ګوري د دې د خاندانو جنازې دا د وخت امیرانو کړی دي نو صدیق اکبر خلیفہ د رسول الله موجود او حضرت علی دی هغه نه مختکی خپل د مختکیږي لوی سعادت او امتیاز په یغه کې د صدیق اکبر مخ کې چې کده خپل مخ کې شي نو جنازه مې غو وکړه خو غم په دغه ځای کې ده چې مخ کې موږ تاسو ویلو مدرج دی راوي دا کار د امام زهري نه ډیر خراب کی د حدیث په مابین کې د حدیث یو لفظ تشریح وکي خو یعنی یا ای تفسیریه چې نه ذکر کوي چې خلک خو پوه شي چې د کلام ده ځکه یو حضرت ربيعه ورته ویلې ګوره چې دا خپل ځان خبره کوي موږ خبره وا چې دا د ما کلام ده د رسول الله کلام خپل کلام سره غاډه اوس الته حدیث ده چې ابوبکر صدیق صاحب حضرت فاطمه ته حدیث ویل شای ورنکړه فوجدت فاطمه على ابي بکر فهجرته دلته فوجدت مخکې موږ معنا وکړه د غضبت په معنا راځي خو د غمګینی په معنا باندې راځي دغه فهجرته فلم تكلمه دا مدرج دی راوی د زهري کړای دیغه خبګیان تفسیر په دغه کړای چې بس خبره ورسره باندې کړې به تر مرګ نه د ورسره کېدل دا وای مدرج دی راوی ده خو عنوان د څه د لکه عین د حدیث مبارک نو صدیق اکبر جنازه هم پکړه صدیق اکبر 15 وخت المانځه کې پښتنه کوله حضرت صدیق اکبر بیبي مبارک د دې په خدمت کې و تر مرګ پورې حتی چې غسل هم د بیبي مبارک ورکو او دغه ځای ته چې بیا وګورو دا ورسته بیا عبارت چې ذکر کیږي چې حضرت علی کرم الله وجهه دا شپږ میاشتې چې حضرت بیبي فاطمه زهرا رضی الله عنها ژوندۍ و مریضه و کله بیعت نکوم د صدیق اکبر سره خلکو دای معذور شمیرو چې د رسول الله د لور په خدمت لګیا ده خلک قدر کوه خو چې کله حضرت فاطمه زهرا د دنیا نه لاړه حضرت علی صاحب چې بیا هم صدیق اکبر سره بیعت نکوه نو خلکو تعلق سره ختم کو چې اوس عذر ده دای چې پوه شو
چې خلک خو زه پرې کوم نو بیرته مصالحت ته رجوع وکړه صدیق اکبر ته حال ورولېږو چې ته د ما کره راشه خو بل څوک چې نه در سره حضرت عمر صاحب صدیق اکبر چې ورځي حضرت عمر صاحب ورته چې ناګوښی به نه ورځي داسې نه یي چې تا د قتل تدبیر جوړ وي هغه ورته چې نه زه په دې دا ګمان نه کوم قسم ده زه به ورځم حضرت صدیق اکبر ورغی چې ورغی حضرت علي کرم الله وجهه خطبه بیان شروع کړه په بیان کې صدیق اکبر ته وی په امارت حسد نه در سره کوم چې ته ولې خلیفه شوې اتا په فضیلت باندې زه قائل یم ځکه په باب د خلافت کې بیا موږ تاسو ته را روان دي اته د حدیثونه دي حضرت علي صاحب خپل دوي چې رسول الله د موږ د دین لپاره د غوړه کړو د مرز پښپو کې امامت څوک مقرر کړ صدیق اکبر نو د دنیا لپاره به موږ ولې نه مقرر وو خو او صرف یو ګیلا دا ګیلا هغه دا چې کم از کم مشوره خو د موږ سره شوی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان یو حضرت علي صاحب چې دغه د غم خبره وکړه اکبر د سترګو مبارک نه وښکې روان شوی او بیا صدیق اکبر ورته وی د ما د په خدای قسم وي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان او پالم دا ما ته محبوب دي تر دې نه چې خپل خپلوان پالم ایمان دغه ده د رسول الله سره محبت د اهل سره محبت تر خپل اولاد نه چې زه د رسول الله د اولاد خدمت وکم زه په ده خوشحاله یم نور خو زه څه وکم خو شریع حکم دغه ده چې د نبی علیه السلام مال خو په میراث نه پاتې کیږي تاسو خدمانه چې ګیلمن په دغه باندې ګیلمن شوی حضرت علي صاحب ورته ویل د ماسپښین په وخت کې به بیا زه تاسو سره بیعت وکړم ماسپښین مونږ چې وشو اول صدیق اکبر جګ شو خلکو ته بیان کوي په دغه بیان کې د حضرت علي کرم الله وجهه شان هم ذکر کو د مقام هم ذکر کو صفاتونه ورسره وعذره وعذره دواړه نسخې دي معذور وشمیرو دی یا د عذر بیان کو چې دا بیعت چې نه ورغلی ورسته حضرت علي صاحب جګ شو بیا د صدیق اکبر عظمت بیان کو او دا چې دا شپږ میاشتې ما بیعت چې نه کوه د دغه وجې نه چې د سره مې حسد و نه د د فضیلت نه زه منکر یم خو صرف یوه ګیله راته ولاړه وه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریبان وو موږ سره خو یو مشوره شوې وای وروسته یې بیعت وکړو خلکو د حضرت علي صاحب طرف ته توجه ور وکړه چې اوس ته ډېر کار وکړو ځکه منکر پرېښودی شو مصالحت راغی دغه خبرې نه بیا مجموعه نه چې وام اورېده بیا دغه خلک دا شیعګان او دا بدبختان دا وي چې حضرت علي صاحب بیعت نه ده کړی د صدیق اکبر سره تر دغه وخته پورې چې تر څو حضرت فاطمه رضی الله عنها ژوندۍ وه اصل خبر چې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات قصه را روانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ هلته انصار مبارکین جمع شو په سقیفه د بني ساعده کې د امارت په باب اوږده قصه را روانه د مشوره اخر فیصله دا و چې موږ به خپل امیر مقرر کوو مهاجر به خپل حضرت عمر فاروق ته خدای پاک سخت بصیرت او سخت کشف ورکړی و هغه چې خبر شو چې انصار جمع شوي دي هلته صدیق اکبر ته ویل ټول کارونه پرېږده ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه هم پاتې شوه هر څه پاتې اول به دغه کار کو چې امیر منتخب کو ولې که ور نه شو او دی امیر منتخب کی هلته موږ ته حکم د الائمة من قریش د دې امارت عامه صحیح کیږي مخالفت وکړو د دې جنگ جوړیږي که نه جوړیږي که موږ خپل امیر مقرروو د دې خپل د دې بې اتفاقي شروع کیږي که نه شروع کیږي اول نه مهم دا ده چې د امارت اوس نو چې د تلوار خبره وه دغه فرصت نشو چې ټول مهاجر راوغواړي چې راځئ چې موږ تاسو ټول مشوره وکړو د امیر په باب کې چې کوم موجوده و حضرت عمر حضرت صدیق اکبر او څه کسان نور دا دستي ورغله هلته انصارو ته کیلو قال وشو دلایل وویل شو اخر قناعت په دې راغی چې د صدیق اکبر سره په هغه ځای کې بیعت وشو سبا ته بیعت عامه په مسجد نبوي کې کیږي خلک یې راوغوښته چې صدیق اکبر سره خلافت بیعت پرون شوی د عام خلک هم راشي بیعت وکړي صدیق اکبر چې منبر ته وخوت چې ګوري حضرت زبیر حضرت علي رضی الله تعالی عنهما دا دوه نشته ورته ویل ورشي هغه هم راوغواړئ چې هغه یې راوغوښته حضرت زبیر د نبي علیه السلام د ترور زوی ده او باجا هم د یوه خور ده کړې د یوه خور رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې
حضرت علي صاحب د تر زویم د زوم هم ده چې راوی غوښته نو ولې وځنډېدی دوی ذاتي دا ګیله ورته وکړه چې پرون تاسو یو وارې خلافت امیر مقرر کو موږ مشورې ته هم در ونه غوښتو نن بیا موږ په دغه ګیله رانغلو دی عذر ورته ویلی چې داسې د وارخطایي حال و نو دوی ته قناعت ورکو دغه محضر عامه کې هم حضرت زبیر بیعت وکړه هم حضرت علي بیعت وکړه دا چې بیا دا شپږ میاشتې دلته چې راځي چې بیعت نه ده کړی وای بیعت خو وشو خو دا چې حضرت علي کرم الله وجهه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څومره ملازم و شپه ورځ نه تر جدا کېدو هسې ملازمت یې د صدیق اکبر سره نه و هلته عذر دا و چې د هغه حضرت فاطمې په خدمت لګیا و خلکو په دغه ځای کې دغه نکته ذاتي نه لټوله چې دی ګیلهمن ده هلته په هغه اوله ورځ ګیله ښکاره کړې وه ځکه نه راځي عذر یې خلکو منو چې عذر خو د فاطمې رضی الله عنها خدمت ده چې هغه وفات شوه چې یو دوه ورځې وتې دی لا بیا رانغی نو خلکو دستي ویلې اوس د څه عذر ده اوس خو ملازمت غوره که بیعت خو شوی و دی تجدید بیعت یې وکړه بیعت شوی تجدید بیعت په محضر عامه کې وکړه دغه نه بعد بیا داسې خدمت رسول الله صدیق اکبر ته ودرېدو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې ملازم و اوس نو چې بیرته دغه ځای ته خبره وکړو دغه مالونه چې حضرت فاطمې ته یې ورنه کړه شیعګان العیاذ بالله وی چې صدیق اکبر د دې سره ظلم وکړه حضرت عمر چې ورنه کړه شیعګان وی چې دی د حضرت فاطمې حضرت علي او حضرت عباس یعنې د خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ظلم ونه کړه ظلم وکړه نو اوس د دې نه پوښتنه کوو چې د حضرت صدیق اکبر خلافت تیر شو د حضرت عمر تیر شو د حضرت عثمان تیر شو د حضرت علي وخت چې راغی حضرت علي رضی الله عنه بیا تقسیم کړه په خپل ورثه که یغم په یغه دستور چې هغه څنګه دی تقسیم کوو په یغه شکل عام تقسیموه خو دی په یغه شکل باندې وکړه حضرت علي صاحب خو ځان ته راونه ګرځو دوی بیا څه وایي وایي دا خو صدیق اکبر دغه غصب کړی و او امام معصوم دی خو دا ائمه ته معصوم یې د انبیاو مقام ورکوي امام معصوم مغصوب شوی شی چې یو وارې څوک غصب کړي بیرته بیا نه غواړي ځکه حضرت علي صاحب ونه غوښت نو موږ لاندې جواب کې درته ویو چې بیا خو تاسې ویئ چې امارت هم حضرت صدیق اکبر تر غصب کړی و په زور یې تر نیولی و حق خو د ده و بیا امارت ولې قبول کړه حضرت علي کرم الله وجهه امارت قبول کړه که نه کړه قبول 15 کاله شاوخوا امارت وکړه که نه وکړه که داسې چې امام معصوم مغصوب شی بیرته نه قبلوي چې مال یې نه قبلوه خو امارت به یې نه قبلوه خو معلومیږي چې دا وجه نه ده حضرت علي صاحب هم په دغه قناعت و چې حق د دی په جانب ده پوه شو نو په خپل دور خلافت کې دا تقسیم ونه کړه بیا بخاري شریف کې بل ځای کې بیا را روان دی چې د هغه مخکې موږ تاسې ویلې چې حضرت علي صاحب یو زوی ته پاتې شو بیا بل زوی ته پاتې شو سلسله په سلسله تر ډېره وخته پورې بیا وروسته اخر وختو کې بیا تقسیم شو بهر تقدیر ام د بیعت خبره اول ورځ دومه ورځ باندې د خلافت په بیعت عامه کې حضرت علي بیعت کړی ده دلته تجدید د بیعت وکړه چې دا تعلق کمزوری شوی و چې تعلق بیرته زورور شي او په حضرت فاطمه جنازه هم صدیق اکبر کړی حضرت فاطمه خدمت هم د صدیق اکبر بیبي کړی حضرت فاطمه پښتنه حضرت صدیق اکبر په هر لمانځه کې کړی ځکه د موږ ایمان ده چې د صدیق اکبر غوندې ایمان د ټول امت نه ده هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم عشق لري کوم محبت لري لا یؤمن احدکم کې به بیا راشي د محبت خبره چې چا چې رښتیا محبت یو چا سره وي دیغه د سپي سره بیا محبت سړی خو څه کوي دیغه خاندان خو څه کوي دیغه د سپي سره محبت وي دیغه د وطن سره محبت وي دیغه د رنګ کندوالو سره بیا محبت وي اب بیا څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره محبت نه کوي دلته په قسم یې چې زه د رسول الله خپلوانو پالم تر خپل خپلوانو ماته دا محبوب ده موږ تاسو بیا روان ده موږ ټول ته صدیق اکبر نصیحت کی ارقبوا محمد فی آله ای امتیانو د رسول الله د خاندان قدر کوي چې رسول الله په قبر کې درنه خپه نشي تر قیامت پورې دا حکم ده چې د اغا صاحبانو د سعادت او مبارکینو په قدر کې هو دا ځان ته خبره ده چې یو قدر ده بی قدری ده یو نصیحت ده بی قدری بنه کې نصیحت کا ورته سپین ویل صفا ویل په دین پویول دا که خو بی قدری بینه کې نور خو
تر موتی پورې مکتله و خبره خراب شوه بس. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.